پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی آفت العلم الخیلا چې د کم عالم په دماغ کې کبر رالی تکبر رالی د هغې علم مرض کړی دی د هغې علم چینجي کړي دي د هغې علم بدبویه سوی دی د هغې علم خراب سوی دی چې د کم چا د علم په خاطر په دماغ کې کبر رالی چې زما سره علم ستا د پلانکي سره نسته زه درته ښیم بس په دې باندې پوه سه چې دغه علم بیا دته ګټه نه کوي ځکه علم سړی کله کله صرف جنت له نه بیایي علم لکه سړی چې جنت له بیایي کله کله علم سړی دوژخ له هم رسوي لکه یو مقوله داسې هم راځي العجب آفت اللب تکبر د انسان د عقل مرض دی چې د کوم چا په دماغ کې لویي راله او کبر یې وکړی او ځان په خپل دماغ کې لوی سړی ور معلوم سو کله کله دا مرض په یو چا کې دنیا که ودته لوی سړی وایي که نه وایي دته بس د شیطان په خپل دماغ کې دا ځان لوی سړی ورکړي چې یاره زه خو نو لوی سړی یم او دا خلک در ما کمزوري خلک دي په دې باندې پوه سو چې د دې کم نصیبه د عقل مرض کړی دی او عقل چې د سړي مرض وکړي هغه بېکاره سي نو علماو لیکلي دي کله کله سړی تکبر د علم په خاطر باندې کوي